د محمود عیاض صاحب کتاب چې چاپ شوی دی دا په پښتو شاعري د وجودیت اثرات وجودیت په یورپ کې په 19مه یا 20مه پیړۍ کې یو فکری او فلسفي تحریک و چې په انګریزي کې دته ایگزیستنشلیزم وایي. محمود عیاض صاحب پر پښتو شاعري باندې د وجودیت د اثراتو په اړه کتاب لیکلی دی. په پښتو کې څومره چې زه معلومات لرم او یا مې د محمود عیاض صاحب دغه کتاب لږ ډېر لوستی دی، په پښتو کې د وجودیت په اړه بیخي کدا وایي چې شاید که یو مقاله نیمه که چا پیدا کړه نور د وجودیت په اړه بیخي کار نه دی سوی. نو محمود عیاض صاحب پوښتنه به مې له تاسې دا که په پیل کې زموږ اورېدونکو ته لږ په داسې په ساده ټکو کې وجودیت ور وپېژنئ چې وجودیت څه دی او دا په یورپ کې په کوم وخت کې اړتیا یې څه وه چې د وجودیت تحریک مخې ته راغی او په ایشیا کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی. خبره دا ده چې دا د وجودیت چې کومه مدرسه ده یا کوم مکتب دی په دې کې خو مطلب ډېر اهم شخصیات دي، مثلا لکه سارتر دی، کریکیګارډ دی، کنه هایډګر دی او کامیو دی، البرټ کامیو، کنه دا د دومره اوچت قد او قامت خاوند فلسفیان دي چې دوی داسې کار وکړي لکه سیګمنډ فراید چې مطلب د خپلو تعصلاتو د خپلو نظري مباحثو په رد عمل کې په نړیواله کچه یعنې د دنیا ادبیات د هغه نظري مباحثو حیثیت کړ. یعنې همدغه کار دا وجودیان چې کوم فلسفیان دي همدغه کار دوی هم وکړي. دا سارتر چې کنه سارتر دا وجودیان چې دي کنه دغه همدغه کار وکړي، یعنی د دنیا په ادبیات کې یو هنګامه او شور پیدا کړي، یعنی ټول یعنی په نړیواله کچه ادبیات متاثر کړل. نو دا وجودیت چې دی مطلب د دوی په اړه دا ویل کېږي چې دا د وجودي علمبردارانو د فکر او نظر د مذهب یو دویم نوم دی او د ځینو خیال دا دی چې دا د وجودي نظري مباحثو یو نوی مکتب دی یا یو نوی مدرسه ده. ځینې تحریک کړي او د ځینو خیال دا دی چې دا صرف یو فکري میلان او رجحان نوم دی. خو دا ټولې خبرې په خپل ځای دي، خو دا چې دا فلسفه چې دا په اصل کې د ټولنیز بحراني دور له شکمه رازېږېدلې ده. کله چې دویم جنګ عظیم وشو د هغه وروسته چې مطلب انسانان له کومو ټولنیزو مشکلاتو سره له ستونزو سره مخامخ شو او انسان چې دی هغه د مایوسیانو او محرومیانو سره مخامخ شو، په دې رد عمل کې دغه فلسفه او دغه نظري مباحث چې دا منظریان سره ځکه و دې د وجودیت و دې فلسفې ته د مغایرت او کنیتیت فلسفه ویل کېږي، یعنی د مایوسۍ فلسفه. یعنی په دې کې د فرد تنهایی، د فرد کرب او اذیت، د فرد مطلب دا په دې کې چې د دوی د کلي لارې بغارې دي که نه دوی د نظري مباحثو هغه ټول شاعري سره دومره ورته دي که نه چې دا ښکاري لکه ته چې په نثر کې شاعري وایې که نه. محمود عیاض صاحب تاسې خو د وجودیت لږ ډېر لنډ تعریف وکړ، په دې وروستیو کې هم تاسې اشاره ورته وکړه چې د دې کتاب په سریزه کې هم دا خبرې شوي دي چې وجودیت د قنوتیت یا د ناامیدۍ، تنهایی او مغایرت فلسفه ده. په بل معنا د قنوتیت او ادمیت یوه فکري ملغوبه هم ورته ویلی سو. او بل ځای مو لیکلي دي چې وجودیت د ذات د اثبات فلسفه ده. نو آیا په یورپ کې چې کله دې ته اړتیا سوه، په کتاب کې تاسې اشاره ورته کړې ده چې کله هلته تر کریکیګارډ مخکې د هیګل فلسفه وه او هغوی زیات عقل پرستۍ ته زیات توجه کول او له هغه وروسته چې ساینس وده وکړه نو خلک د عقلیت خواته ولاړو، نو دوی دا فکر کاوه چې انسان تنها سو. نو آیا اوس په ایشیا کې ستاسو په نظر د وجودیت فلسفه اوس یو څه اړخ لګوي په دې اوس وخت کې؟ آیا دا انسان له ټولنې بیخي جلا نه کړي؟ ځکه چې د دې کتاب په یو بل باب کې هم تاسې ویلي دي چې د مرګ تصور د ټولو وجودیانو لپاره د بلا ارزښت او اهمیت وړ دی. دا د فرد د انفرادیت فلسفه ده.
دوی و بنیادم ته انسان ته ډیر پریفرنس ورکوي ځکه د دوی په خیال چې دا فرد چې دی دا اصل موضوعي صداقت دی ځکه مطلب دا سارتر شاید ویلي چې دا وجود چې دی دا په جوهر باندې مقدم دی او نو خبره دا ده دوی چې دا فرد راخیستی دی یعنی دغه مایوسیاني دغه محرومیاني دغه شکړې او ستونزې دا مشیني دور خودل ته موسره شروع شوی دی دوی ځکه دوی دا کوم ښکاره دشمنان دي دا وجودیان چې دي کنه دوی عقل نه مني دوی دا وایي شعور کې یو شی دی نو هغه انسان دی بل یو شی نشته او په دغه کې دوی ډلې دي کنه یو مزاجي ډله ده یو الهادي ډله ده کنه الهیاتي وجودیان دي او ایتیست وجودیان دي کنه الهادیان دي یعنی دا دواړه ډلې خو د دوی زیات پریفرنس په څه باندې دوی دا وایي چې وجود چې دی کنه هغه یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي دا انسان چې دی د ډېرو شخړو سره مخامخ دي مثلا دوی وایي تکه تور شپه ده یو شی نشکاره کیږي او بلکې دا عقیده لري چې باید د عقل په تور شپه کې د سپوږمۍ د رڼا د لیدلو هیڅ امکان نشته یعنی د دوی د فلسفه چې ده دوی دا خبرې کوي او دا کریټیکال دا ویل چې وایي زه د دنیا ته راغورځول شوی یم او له ما سره صلاح او مشوره نه ده شوې دا دوی دا یایي مطلب زما که ازادي ده ازادي زما دپاره کبر دی زه خپلې فیصلې په خپله کوم دا هم زما دپاره یو مشکل دی یعنی یو داسې موضوعات دوی داسې پر لا اړولي او راړولي دي که نه کامیو یو کتاب لیکلی دی البرټ کامیو د سیسیفس کیسه میت اف سیسیفس په هغه کې ګردې دغه بخاري ویلي دي چې دا دنیا لخو ده انسان هیڅ معنا نه لري لا یعنی کوي هیڅ معنا او هیڅ شی نه دی یعنی په دغه تناظر کې دا کتاب لیکلی دی او دا دومره په دلچسپۍ لیکلی دی که نه دا د شنې غوندې پارکی دی لیکن په دغه باندې ودې نوبل پرایز ملاو شوی دی سارتر نوبل پرایز اخیستی دی که نه یعنی د دوی کار چې دی مطلب انتهایی د ډېر ارزښت وړ دی دا کریټیکال چې دی دا په اصل کې د وجودیت د مدرسې پلار ورته وایي باني ورته وایي هر څه چې ورته وایي دا په اصل کې د ټولنیز بحران او د انکار کل فلسفه ده یا دا د تنهایی او د بیگانگی او د مغایرت فلسفه ده لیکن د دې باوجود سارتر دا دعوه لري وایي د دې ټولو خبرو باوجود زموږ د دې ټولو نظري مباحثو باوجود دا بیا هم د امید فلسفه ده موږ انسان را ژوندی کړی دی هغه موږ انسان ته دا ورښوولي دي چې ستا قدر و قیمت کم دی ته پر کوم ځای ولاړ یې ته په خپل هدف ته څنګه رسېږې یعنې داسې ټولې داسې خبرې پکښې دي بیا کومه خبره چې ما درته وکړه یعنې د دوی چې دا نظري مباحث دي دا دومره دلچسپه دي ګوره د عقل په ضد دوی جهاد کوي یعنې دا د دوی مقصد او مرام دی چې عقل هېڅ معنا نه لري یعنې موږ به د موضوعي صداقت له لارې خپل منزل ته رسېږي دا د دوی عقیده ده او تمام وجودیان چې دوی د انساني وجود څه دی هغه په اصل کې دوی د شعور مترادف کړي هغه وایي که شعور شته نو صرف او صرف د انساني وجود دی دوی دا وجودیان چې دي دا مرګ یو اصل حقیقت کړي ازادي وایي زه خو ازاد یم خو د ازادي زما دپاره جبر دی یعنې د دوی دا مباحث چې دي بالکل شاعرانه دي نو دلته په اردو کې هم کار شوی دی د اشیا په اړه حال وکړي په اردو کې 2-3 کتابونه راغلي دي او په پښتو کې دا ولیت شاید ما ته حاصل دي دا کار ما اول واره کړی دی اول واره ما یو مقاله دوی چاپ کړې بیا دانیال فریز د خدای وبخښي هغه ته بیا د مقالې په درجه اورېدم ټول هغه به سره ډېر شوق درلودی نو بیا ما ته وویل ته سره پوره کتاب ولیکه دا د دانیال په وینا بیا دا کار ما شروع کړي او دا کریډیټ هم د دانیال دی دغه د وجودیت کتاب چې دی دا زما د 3 کالو خواري ده دا په 3 برخو باندې مشتمل دی او دا 3 سره برخې چې دي دا جلا جلا کتاب وجودیت وسته وایي د وجودیت اهم شخصیات او په پښتو شاعري د وجودیت اثرات دا 3 کتاب دي دا ما را یو ځای کړي دي
مال چې دغه پښتو شاعري د وجودیت اثرات پر د شاعري باندې د وجودیت د نظری مباحث او د دوی د وجودي اصطلاحات په تناظر کې زه بحثونه ور باندې کوم یا تنقیدي تجزیات کوم نو لاغه سره به دا نور دوه کتابونه هم شامل کوم نو کم از کم د وجودیت ټول فلسفه به خلک معلومه شي. وګوره په د وجودي توري چې دی دا اول واره ګابریل مارسل وکارول د ځان لپاره هغه به مطلب د دې په مقابل کې وځان ته د هستۍ ګډاګۍ ویلي زه د هستۍ یو ګډاګۍ یم د هستۍ ګډاګۍ دا څه نو په ځان ته وجودي ووایي اوس مطلب دا یعنی په تنقید کې دا ډېر اهم مکتب دی مثلا لکه سمبولیزم لکه دا استیتیزم چې د کنه جمالیات دا علامت نگاری رومانویت کنه دا بالکل همدغه چې لکه نوې تنقید دا ټول سکولونه چې دا ډېر مهم دي او دا کار چې ما وکړي مال دا به لري بری پښتونخوا د پښتنو په ګټه تمام شي دا ما اراده او شعوري وکړي ملي تنقید په صورت کې یو کتاب را برسېره چې کله کې وګوري چې یو پښتون نکاح د عملي تنقید هم کولی شي چې نشي کولی. آیا صاحب زما له همدې سره تړلې پوښتنه ده چې د وجودي مکتب تر سیوري لاندې د عملي تنقید خو دغه ستاسې لومړۍ هڅه ده خو هسې په پښتو کې عملي تنقید هم له لویه سره ډېر کم نه دی ستاسې په نظر؟ ډېر کم دی په پښتو کې خو عملي تنقید دونه کم دی یعنی خلک دا تاثراتي تنقید چې دی دا تاثراتي تنقید داسې چې پلانکی شعر دی ډېر ښه شعر ویلی دی ډېر ښه نوی شعر ودغته عملي تنقید وایي زه هغه په دا خبر نه دی چې دا عملي تنقید وایي چې عملي تنقید دا معنا لري چې باقاعده ته پریکټیکلي مطلب یو شعر راواخلې چې په دا شعر څنګه ویل شوی دی دا اوله مصرع او دویمه مصرع له بلې سره څه تعلق لري په دې کې قافیې څومره رول لوبولی چې سره تجزیه یې کړي او سم ردیف څومره رول لوبولی دی په دې کې کلیدي توري کوم یو دی او دا خیال یې څنګه مطلب را برسېره کړی دی موضوع یې څومره مؤثره ده او دا د لفظونو ترتیب چې دی او علامات یا تشبیه د کارولې ده هغه یې څنګه کارولې دا خو دا یوه نکته دا یوه ورځ پر یو شعر باندې ما او نادر خان امین صاحب پر یو شعر ادبي ډسکشن وکړي تنقیدي کره کتنه دا یوه شعر وکړه یوه ګنټه موږ په یوه شعر باندې وکړی نو مسله دا د عملي تنقید ډېر ګران دی زه بالکل ستا له خبرې سره اتفاق کوم عملي تنقید بالکل نشته نو د دې معنا دا د څخور ته دا شیان ویلي چې ته پوهېږې اوس د هر سړی دا خبره نه کوي چې پښتو کې عملي تنقید نشته عملي تنقید نشته زه له تاسو سره اتفاق کوم. اورېدونکو د محمود عیاض صاحب تر اوسه پورې 8 کتابونه چاپ دي او د دغه کتابونو نومونه به در وپېژنم که تاسې نه وي لوستي او ترلاسه مو کړل چیرې ضرور یې ولولئ. د محمود عیاض صاحب تر اوسه پورې د شعرونو 3 ټولګې چاپ شوي دي. لومړی شعري ټولګه یې تڼاکې د خیال نومیږي، دویمه بیا زه هم په سایه بدل سوم، دریمه د ان الحق نارې وهمه او د شعرونو څلورمه ټولګه تر اوسه پورې لا چاپ نه ده، دا هوا لاسونه راکړه په دې نامه ده، نو دا به هم چاپیږي. او د نیتشه اثار او احوال دغه د نیتشه یو فلسفي دی، دغه یو کتاب دی، دغه د نیتشه په اړه لیکل شوی کتاب دی چې عیاض صاحب پښتو ته ژباړلی دی. د عکس په نامه باندې د عربي نظمونو منظومه ژباړه ده، دغه کتاب هم عیاض صاحب دا کتاب چاپ دی او دا منظوم نظمونه دي. یو بل د ماجګر چارسو په نامه دا هم د منظوم ژباړې دي، د نظمونو ژباړې دي، دا کتاب هم د محمود عیاض صاحب چاپ شوی دی. او تر ټولو لومړی کتاب چې د عیاض صاحب چاپ شوی دی هغه دیدن ته دی ناوخته راغلو. دا په پښتو کې یو لیکل شوی ریپورتاژ دی کله چې د پښتو د شلمې پیړۍ نومیالی شاعر او د غزل بابا امیر حمزه شینواری رنځور وو او دوی له کوټې ادبي ملګري پېښور ته د هغه دیدن ته ورتلو
د ناروغي پر بستر پروت خو دوی چې ور رسیدل او هغه بیا لنړی سترګې پټې کړې وي نو ځکه د کتاب ته هم محمود آیا صاحب دیدن ته د ناوخت راغلو نوم ور کړی دی نو دغه ریپورتاج دی او ناچاپ آثار هم لري آیا صاحب د لنیک مرغه د انګریزي ادب تاریخ آیا صاحب لیکل دی چې دا تر اوسه پورې ناچاپ دی دا بم چاپیږي ادبي اصطلاحات اول جلد دام بشپړ دی خو تر اوسه پورې ناچاپ دی او بل یو د نظمونو ژباړه یو کتاب دی تورپوست شاعرانی چې کومي تورپوست شاعرانی دي په نړۍ کې داغو شاعرانو نظمونه د ژباړلي دغه ناچاپ دی د عربي د جدیدو شاعرانو نظمونه یو د عربي د شاعرانو یو بل کتاب مخکې ما وویل د عکس په نامه چاپ و هغه هم چاپ دی خو دغه تر اوسه پورې ناچاپ دی یعنی د عربي شاعري په پښتو کې کدا وایي چې منظومه ژباړه شاید یوازې یو محمود آیا صاحب کړی وي یو اجمل پسرلی دی چې په قاهره کې په عربي ادبیاتو کې ماستري کړې ده هغه پر عربي شاعري باندې په اوس وخت کې د نقد مقالې لیکلي دي وخت په وخت او د عربي د مشهور شاعرانو محمود درویش او د نورو شو شاعرانو نظمونه هم پښتو ته راژباړلي دي بل کتاب دی چې مشهور کتاب دی پیراډایز لاست یا ورک جنت د دې لنډیز یا خلاصه محمود آیا صاحب کړی د په پښتو کې دا کتاب هم تر اوسه پورې لا چاپ نه دی او بل تنقیدي مقالې دي چې دغه هم تر اوسه پورې چاپ نه دي محمود آیا صاحب برته تاسو ته راځم تاسو مخکې په د تنقید په اړه خبره وکړه تاسو یو ځای لیکلی دی په خپل سریزه کې چې په پښتو کې نقادان لږ دي او هغه هم د جانبدارانه او تعصبانه رویو تر ناقصه دایره پورې محدود دي د دې سبب څه دی دا ترکیبي د سیرت خو ځان یو ډېر لوی ونډه ده کنه یا یو ډېر لوی تجربه ده چې چاته ورکړي ګور یو نقاد چې دی کنه زموږ په پښتو کې یعنی په لاره بره پښتونخوا کې چې ما کوم خبره محسوسه کړې ده هغه ما دا محسوسه کړې ده چې موږ خالي د یو بل څه وو موږ خالي دا کوو چې باغی کې دا خاني ده باغی کې دا خاني ده تر څو پورې چې موږ له دغه شی راونه وځو له خو د زموږ تنقیدي لیکنې چې دي د مخ ته تللی شي او نه زموږ نور ادبیات یا نور ادبي اسناد چې دي مخ ته تللی شي ګوره زار وخت دا یو مثال ورکوم چې د کیفیت یو نظم دی ویستلین هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي په سوونو کتابونه ور باندې لیکل شوي دي او زموږ یعنی چې هغه ډېر نامتو شاعران دي ډېر راوښه په چا کار شوی دي خالي خوشحال بابا راواخه لاغه تر نقادانو انصاف کړی دي زما خیال دی نه دی کړی میل رحمان بابا سره کړی دي حمید بابا خو سره کچا یو اته وشل مقالې پر پیدا کې په هغه باندې خو دا به مطلب یو ډېر لوی غنیمت دی هغه د غچ پاتې دی کاظم خان شهدا نمبر ما چاپ کړي د خالد جلیل لاري خبره دا ده چې په خپل مطلب دا سوچ لرم زم تر څو پوری چې د زموږ شاعري زموږ د فکشن زموږ د نور مطلب اسناد څو پوری د دغه تنقیدي چې په دغه باندې تنقیدي چېړنې نه راغلي تجزیات نه شي تشریح او تشریح نه شي راغو پورې زموږ ادب ګرځر پر مخ ځنه زموږ ادب په دغه وجه دی زه تر ګرځو لوی خبره دا بولم د پاتې کېدو چې په کلاسیکي مکتب کې موږ کم کار کړی دی چې موږ رواني په سختیات او په پس سختیات په مابعد جديدیت باندې خبرې کوو یا کار باندې کوو موږ په رومانتیسیزم کې چې کړی دی موږ په علامت نګاري کې چې کړی دی موږ په جمالیات کې چې کړي راوړي چې یو څوک په مثال راځي موږ په یو مکتب کې هم کار هم نه دی کړی مثلا کلاسیک راواخه خوشحال خان دومره لوی سړی دی چې د دنیا له هر لوی سړي سره زه ودروم د خوشحال خان مقابله نه کولای یعنی دومره لوی سړی دی هغه باندې زموږ لیکنې کوي دي کستا هغه کې انیانه لیکنې دي